والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او الله سبحانه وتعالى بخاص رحم وكرم سرا منگا بحمد الله دا امام بخاري رحمه الله مبارك كتاب التوحيد داغي آخرنی حدیثونا غنن پورکلو مسبخین. یو حدیث پاتی شو انشاءاللہ غبر سبب پورا کو سبب انشاءاللہ ختم نصیحتنا او دغه حدیث شرح او دغشان اختتامی دعا او نور ملگری او نور علماء کرام بپکی هم نصیحتنا کی او کم ملگرو جب شوق و ذوق سره شرکت کرده اغوی تبا سندونا او هدیم ملاوی کی. دا مختصر نصیحت دا دی ورزی پا دی اختتام کی منگا پا پینزیشتم روجه کیو او دا پینزیشتم روجه اغا آخرنی برخه دا سوال دا دی چه اغا پکار دا چه هر سڑی دا خپل زان نو کی دا ایک رمضان نه دا اولنی رمضان نوالا او دا دی پینزیشتم رمضان پوری تاسه کری دی اخپل ذاکره کیا خبر را دغه کا تا د اسلام او د مسلمانانو څومره خدمت کړي، تا نوی څه کړي دي، تا د یو رمضان نه د 15 پورې په ژوند کې تا څه کړي دي، څه دي ګټلي او څه دي بیلي دي. که چېرته ستا ژوند مقشاني او یا د هغې نه بدتر شوی نو بیا خو ته ته لاسنیوه پکار ده. او که ژوند کې دې ترقي راغلي نو پکار ده چې ته د خپل کوشش او محنت دغه شان جاري وساتي او ځان تړلی وساتي د دین د دې مجالسو سره او د علم د دې مجالسو سره. هله به بیا ته کامیابیږي او مخې ته به ځې. څومره ملګري چې دلته موږ سره ناست دي او یا زما د بیان اوري یا ګوري چې اوس هم موږ سره موقش دي، اوس هم موږ سره 4 ورځې یا 5 ورځې پاتې دي او اوس هم موږ سره یا 4 شپې او یا 3 شپې چې نن هغه موږ سره پاتې دي په هغې کې موږ تهجد دعاګانې اذکار هر څه کولی شو. اوس هم ما ورته د خپل کمی چې کوم زما ورته نه شوی دی هغه پوره کولی شو په دې طریقې سره چې ما ورته رجوع وکړو الله سبحانه وتعالی ته او دا باقي چې کومې ورځې دي د خالص د الله دپاره تېرې کړو. رب العالمین مهربانه بادشاه دی، هغه بخانه کوي انسانانو ته. دا اکثر ملګري او مسلمانان چې دي دوی د پروژه کې د مازدیګري ټیم کې یا د ماښام ته نږدې دې ټیم کې داسې ډېر تکړه شي او راپاسي او محنت شروع کړي او کوشش شروع کړي او ماسپښین مونځ ته هم تللی او یا که مونځ یې کړی مې خو د هغې سره هغه ذکر او اذکار د قرآن تلاوت هغه ورسره نه وي او دې کې دا څه شک نشي چې دا زموږ کمی دی او دا نقصان دی. نو زما تاسو نه اولنی سوال هغه دا دی چې تا څه کړي دي د یو رمضان نه واله د 15 رمضانه پورې. بیا د هغې نه بعد سوال دا دی چې څو پیرې په دې رمضان کې او په دې مبارکه میاشت کې تا ختم کړی، څو پیرې د قرآن ختم کړی. دا اهم سوال دی. بعض ملګري داسې شتي چې هغوی د اوسه پورې به یو ختم هم نه یې کړی او دا نقصان دی. پکار دا د کم سے کم موږ په 15 رمضان کې یو چې یو سړی ډېر هم کمزوری دی او ډېر هم څه نشي کولی، پکار ده چې 3-4 ختمونه کم سے کم هغه کړي. نو ټولو ته دا نصیحت دی چې اوس هم الحمدلله موږ سره موقش دي، روژه لا ختمه شوې نه ده، اوس هم موږ سره 4 ورځې 5 ورځې دا موږ سره شتي. نو کوشش وکړئ، محنت وکړئ چې الله سبحانه تعالی ته رجوع وکړئ او هم دا وخت یې زموږ سره بیا دا وخت نه راځي، دا وخت یې موږ سره بیا نه راځي. کوم ملګري چې زموږ سره تقریبا د 2 میاشتو نه په دې دوره کې ناست او دا کتاب منګوي، کیدای شي چې ډېر ملګري به داسې چې هغوی ته بیا دا موقع میلاو نشي. دا موقع میلاو نشي لازم نه چې مرګ به پرې راځي،
کیدای شي د مرګ د لاسه موقع میلاو نه شي، کیدای شي غریب شي، کیدای شي بوډا شي، کیدای شي بیمار شي، کیدای شي د ملک کې نه وي، کیدای شي ډېرې خبرې دي. نو پکار دا ده چې موت ته د هر څه غنیمت وګڼو او د دې نه فایده واخلو او رب العالمین ته واپس شو او رجوع وکړو الله سبحانه وتعالی ته. داسې رجوع چې هر قسمه ګناه هغه موږ کړي رب العالمین ته توبه وباسو او یو نوی ژوند شروع کړو. هم په دې 5 ورځو کې یا 4 ورځو کې او الله سره عهد وکړو او لوز وکړو چې الله زموږ نه څه ګناه شوې ده، زموږ نه څه کوتاهي شوې ده، یا الله موږ د هغې بخښنه غواړو. بیا خصوصا هغه ملګري کوم چې موږ سره د بخاري په درس کې ناست شو او 2 میاشتې د هغوی نه دا سوال دی چې دې درس په تا باندې څه اثر وکړو، څه تبدیلي په تا کې راوسته، ستا عقیده مضبوطه شوه، که ستا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق شو، څه چل وکړو، تا کومه فایده وکړه، هغه فایدې ته بیا ته سوچ وکړه. 2 میاشتې خو تا سبق ووي خو څه فایده یې کړې ده که نه، 2 میاشتې خو ته کېناستې په جومات کې خو څه دې پکې وګټله او که نه. السلام ورحمة الله. نو سوال دا دی چې د بخاري د درس په تا کې څه تبدیلي راوستې ده، محنت وکړئ، کوشش وکړئ. اوس هم الحمدلله موږ سره وخت شتي 4 ورځې یا 5 ورځې او په دې سره به د نصیحت چې دی دا موږ ختم کړو. دا مختصر یو څو خبرې دې دپاره چې د ملګرو هغه عادت و مازدیګر کېناسته نو چې هغه طریقه باندې عمل وشي. باقي انشاءالله نصیحتونه قیمتي هغه به سبا کېږي، سبا د مازدیګر مانځنه بعد به زمونږ ختم وي او که به نور علما وي او دعا به هم کېږي اختتامي. نو ملګرو ته پکار دی چې به کې کوشش وکړي د شرکت کولو، نور ملګري نور خپلوان هغه هم د ځان سره راولئ. د ماسپښین چې زموږ کوم درس و د بخاري آخرنی درس و، صرف یو حدیث پاتې شوی د هغه به انشاءالله سبا پوره کوو. الله سبحانه تعالی موږ ټول له توفیق راکړي. هغه کوم څه چې موږ اورېدلي دي د 2 میاشتو په دې دوره کې الله دې موږ له توفیق راکړي چې په هغې باندې عمل وکړو او الله سبحانه تعالی زموږ نه دا اعمال او دا کوششونه قبول کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.